تاسو له SBS پښتو سره یاست. درنو اوریدونکو دا وخت زه په پېښور یونیورسيټي روډ باندې موجود یم. دلته کې به مونږ د خلکو سره د پښتو د نړیوالې ورځې په اړه باندې خبرې کوو چې دوی دغه ورځې او د پښتو د ژبې د لیک لوست په اړه باندې څه نظر لري. نو راځي چې دغه خلکو نظرونه او پښتو چې دوی سوي خپل ځان را سره معرفي کړي چې تاسو نوم څه دی او په خپل څه کار روزګار کوئ. زما خو عثمان علي نوم دی او د بوک شاپ کې کار کوم. دا بوک شاپ هم ها عثمان علي په خپل باندې مطالعه کوي یا کتابونه لولئ؟ او چې زه وایم خو انګلیش کې زیاده تر او چې کوم چې دا ډیولپمنٹ وکنه یعنی فار ایگزامپل سیلف ډیولپمنٹ امپروومنٹ باره کې چې کوم بوک سي دا غریب کوم زیاده ځکه چې زموږ پښتو څومره دي نو صرف مونږه په فوکس په شاعرۍ باندې کړی دی. ځکه چې پښتو صرف شاعرۍ پورې مونږ پرېښې نه پکې مونږ داسې کتاب لیکلی دی چې هغه مونږ خپل ماشومانو له ووایو نو په خوشاله شو. بل دا چې زموږ سکول چې کوم سیستم دی نو پښتو نن سبا دومره یعنی مونږ ورته اوچت نه ګورو. تاسو خپل هم ګورئ چې څوک انګلیش وي دا هغه ایجوکیشن وي یعنی هغه ډېر په معتبر نظر باندې کتلی شي. تاسو په خپل باندې چې د پښتو لیک لوست زده کړی دی نو دا مو په مکتب کې یا په سکول کې ویلې وکنه؟ او چې ما خو سکول کې ویلو ځکه ما ګورنمنت سکول نه سبق ویلو نو تقریبا 2 نه تر 5 to 8 پورې آی تھنک چې ما پښتو ویلو موږ له مهنت مون سره کړو. سرکاري سکول چې کوم زموږ پرنسپل او پښتو ټیچر ډېر خواري موږ سره کړو. د پښتو ژبه یا پښتو چې دی د غي د پرسه اقدامات پکار دي یا د پښتو ژبه مونږ د نورو ژبو سره برابرول شو؟ یاره بالکل پکار دی. نو چې تاسو ګورئ نو ډېر د سکولونو چې هغه کې نن سبا ډېر زیاتې د موږ سټیشنری کار د موږ لپاره هغه کې اپل دی مینګو دی د سروازه مناوي کې چې تاسو ګورئ نو ډېر عجیب حیران بشي ورته. نو زموږ پښتو ډېر دم پکې کی موږ له پکار چې خپل کلچر روچت کو موږ ټول ویسټرن کلچر فالو کو. خیر هغه څه شیزونو کې ټیکم دی موږ هغه فالو کولی خپل موږ له پکار دي چې موږ خپل اصلیت هیر نه. اوریدونکو دلته په بورډ بازار کې یو تن دی چې د اردو رسپانه لولي دغه سره خبرې کوو چې دوی دغه ورځې او د پښتو د ژبې په اړه څه نظر لري. تاسو سره خپل په جنګلو کې تاسو نوم څه دی او په خور کې یا جلته ژوند کوي څه کار روزګار لکوي؟ زما نوم نجیب الله دی او زه په بورډ کې ته دکانداري کوم. تاسو په لاس کې د اردو اخبار دی آیا تاسو په پښتو باندې هم چې دی لیک لوست کولای شئ؟ په اردو هم کولای شو پښتو هم کولای شو فارسی باندې هم کولای شو انګلیش هم بس کولای شو. تاسو سره د اردو ورسپانه ده نو د پښتو ورسپانه نه راځي یا د پښتو ورسپانه نشته دی؟ راځي ولې نه راځي د وحدت اخبار راځي وسغم کله کله ګور خو دا اج اخبار سم دغه کړی بس. په پښتو ژبه باندې کتابونه لولئ کنه نه لولئ؟ لولم ډیرم لوستلم دي تر 12مه پورې لوستلي دي کتابونه او لولي او اخبارم لولو بس پښتو لیکلم کو بس. تاسو په خیال باندې مورنۍ ژبه چې دی د هغې څومره ارزښت یا څومره اهمیت دی چې خلک په لیک لوست وکړي شي؟ ډېر زیات اهم دی هغه خو د مورنۍ ژبه د هغې باندې لوست هر څه باندې سړی پوهېږي خپل دغه باندې ډېر خلک. نو آیا هغه ارزښت ورکړی شوی دی دلته کې په پښتنو سیمه کې که مونږ دلته د پاکستان خبره کوو یا د افغانستان خبره کوو؟ یا دلته دومره نه دی ورکړی بس چې کم لکه په 100 کې یو 5% ورکړی زیات ارزښت نه دی ورکړی. آیا مونږ د ویل شو چې په انګریزي کې مواقع ډېرې دي یا اپورچونټیز ډېر دي خلک هغه زده کوي او بیا ورته بس هغې ډېر زیات توجه ورکړي اردو له ورکړې ده او انګلیش ته ورکړې دي ته زیاته توجه ورکړې ده خو پښتو له دومره زیاته دغه نه ده ورکړې. تاسو سره خپل ځان معرفي کوئ درته وایي چې تاسو کوئ ته مطالعه کوئ سبق وایي څه کوئ؟ محمد سلمان یوسف مانوم دی د خپل سی سټوډنټ یم چارټر اکاونټنټ. تاسو یې کوئ نو تاسو په پښتو باندې هم لیک لوست کولی شئ که نه؟ پښتو باندې خو نشو کول ځکه چې تر شروع سکول نه پښتو موږ ویلې نه ده نو نشو کول موږ پښتو کې. نو په کومو ژبو باندې کتابونه لولئ یا زیاته واسطه مو د کومې ژبې سره ده؟ زیاته واسطه خو پهله اردو سره زیاته وه بیا انګریزي سره خو تقریبا ټوټلی انګریزي سره ده. د هغې وجه څه ده؟ هغې وجه دا ده چې څومره ښه ریسرچز وغیره څومره ښه ټیکنالوژي راځي نوې ټیکنالوژي هغه کوي مغربي خلکو نو زیات تر واسطه موږ هغې سره ده چې موږ پښتانه یا موږ خپل خلک چې دي بیخي مطلب داسې وایي چې څه کار نه کوي ډېر خبرې شته پښتو کې ډېره هسټري پرته ده خو موږ حکومت یا موږ خلک په دې کې پاتې شو چې نوي نسل ته دا چیز نه وښیل. یو پوښتنه ده چې پوهېږي چې د پښتو ژبې تاسو لیک لوست تاسو ته ستونزه ده یا دا کمی تاسو احساسوئ چې کمی خو ډېره زیاته ده ځکه زه چې یو شیز باندې انګریزۍ کې پوهېږم ټایم به لګي نو پښتو کې چې ما ته څوک ووایي چې دا شیز داسې دی زه به ډایرکټ پرې پوه شم نو زه وایم پښتو وي خپل زبان دی نو زه ایجوکیشن به لږ ښه شي پښتو سره. اوریدونکو تاسو د پښتو د ژبې د نړیوالې ورځې په اړه باندې د خلکو نظرونه واورېدل. له SBS پښتو لپاره اسلام ګل افریدي پېښور.
اس پی اس پختو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ